کوم همیشه د چا سره اوس چې ستا سره مینه لري ته که د چا پسې ځغلی یا چا سره مینه لري هغه بیا ستا په قدر نه پوهېږي دته باد باد ګورم کم چاته باد باد ګوره زړګا تیره ما تر منشن که چې بلاک ته وغورځم دې ناموس ته سم بدرنګه ښکاري پوه شوې مننه ها همیشه چا پسې اوسه چې ستا سره مینه لري د هغه پسې مه اوسه چې ستا خوښېږي ځکه چې هغه بیا ستا په قدر نه پوهېږي دا خو ده ځکه اوس خو زه مثلا واده نه نینا کوم ستا سره مینه لري که نه نینا سره اوسه زه چا سم واده نه کوم مړی لرې که واده هسې غم دی همدقسې چومبک صحیح مه چې ګرځم درېیم مخلوق یې ولې درېیم مخلوق یې مه لیونی دومره ډیپټي کومه د ډیپټي درېیم مخلوق کوي خبره واوره رښتیا تا خو ته ټیم کې جلیبي سه یارانه ملګرتیا جوړه کړې وه جلیبي سه دې واده کوو هغه څه دې چې چل ولې تا ورته ویل نه ما ټوکې کول ورسره لیونی والله بله ورځ جنګی دی که څه شی دی هغه یې اغوستی وه بالین پوه شو تا بلکه چا یې کټې خښې کړي کټې پېژنې کرکټ څه کوي پې هغه مالکه هغه ولاړ دی چې ومې که تو جلیبي وپوهې صرف ډاکي په شان د خپې کاره کېدې مننه غلط کامنټ دلته ونه کوي بیا بلاک کوم ښه بې اختیاره ستا د لاسه ټوله ماته دلته 68 لګي پرنسټنټ په 10,000 دی ښه 10,000 نه کم پرنسټنټ نه منم لیونی سوی ولې لیونی شوی مننه 10,000 چیرې دی تا ته 15,000 نه راځي ته د 10,000 خبرې کوې چاته زما لایف ناست دی که نه تا ته ما وویل ما څه دومره کسان نه دا اوس ما څه 1500 کسان ناست دي دا چې زه لایف کولاو کړم 1500 کسان پکې ناست خو ناست دی پته نشته په ایډۍ باندې چې لایف د رپورټ یې وزه ستا سره لایف راغلی زما دا هم لوړ نه ځي 200 دی نو دا څنګه راپورټ شوی زه ترې څه خبر یم خلک رپورټ پې وایي بخیلي کوي نو راپورټ به په لایف او په دې شی نو په ټیک ټاک به راله ووایي نو یوټیوب کې به څه شی کوي په ټیک ټاک کې چې لایف شه ته اوس یوټیوب هم لرې یوټیوب کې خو زما 15 لکه فالوور دي تو خدای والله په یوټیوب کې هم لایف راځي نه یوټیوب کې لایف چېته دی لایف کېږي په یوټیوب کې هم لایف کېږي نه زه خود صرف په دې راځم نور یوټیوب کې ایډۍ مې چاته نه ده ښودلی ایډۍ راسه شته پوره 15 لکه پراته دي څه شي شیر کوې څه شی هم پکې نه شیر کوم همداسې پرته ده د بل چا ایډي دې اخیستې ده خپله مې د ریل والله نامه پې د بل چا ده نو دا ته چې ویډیو نه شیر کوې دا 15 لک کسه ولې فالو کړی نو مینه راسه لري که نه تا دې څوک فالو کړي که نه خو ویډیو ما فالو کړی 2 میلیونه کسان ما سره مینه لري غلی کېنه 2 میلیونه تاسو دی اوس ما په 3 میاشتو کې 15 لکه برابر په 3 میاشتو کې زه اوس خو زما ایډي رپورټ دی که نه زه رښتیا وایم مخکې نه پوهېږم تا کتل که نه په هر یو هفتې کې یو ښه دا ستا ایډي رپورټ ده دا ځکه دې زه بازاره کړی یم خدای دې ما دا نه ده رپورټ زه کله لایف راځم زه وایم چې دا تا ما فالو کړې ده زما ایډي مخکې نه ځي پوهېږې غلی کېنه بېخدې اوسه ولې هغه اوله ورځ چې لایف راځم څو کسان ساتله 6,000 نه وه نه 6,000 خو ناست دي هغه خو زه منمه خو دغه د یاره مخکې نه ځي پته نه لګي څه چل پېښه زما دا هم پر هغه 200 ولاړ دی هېڅ لوړ نه دی ستا هغه خو 2 میلیونه دي نور څه شی که په دومره خلکو څه کوي خبر زه پې کنې که څه پې کوې خبر ته دې مخ لګ دی وروسته ما تاسو ما نو جانا هغه ما نه دی ویل زما ایډي رپورټ دی ما تا ته ستا ایډي رپورټ دی زه اوس تا سره راغلی یم زما فالوور هم ټیک نه دی ستا هغه راپورټ ده خدای دې ښه کړه ما باندې څوک راپورټ نه وایي ما د رپورټ مخکې زه لایف رالم 15 دقیقې 600 کسه راله وا خدای والی خبره واوره 600 کسه راله په 15 دقیقو کې زما دلته اوس هم 1500 کسان په دې
راپورټ کې نو ته 1500 ناست ګوره یو وخت تا ته 4,000 کسان نسوه 6,000 ما ته اوس هم په یو سکند کښېني خو راپورټ پې لګېدلی همدغه ستا ایډی به زما غم راښکلی زه ستا سره لایف راغلی یم ته ریپورټ یې زما ایډي هم اوس لوړ نه ځي ښځه صحیح ده که نه دواړه به یو بل انفال وکړو بیا پال وکړو په فالو نه کېږي اوس مې لکه دا اوس ته نه پوهې څه شي اوس مې لکه دا انفال وکړې نه انفالو کومه دې که غواړې زه په انفالو کولو مشکل نه لرم زه تاسو لاره ښیم اوس ته سواد هم نه لرې چې زه تا ته وایم څنګه وکړه چې ایډي دې بېرته جوړ شي او که نه ته راته طریقه وښیه والله زه خو پرې نه پوهېږم مننه زړګه تصویر نیم دی نه دی نیم دا په ټیک ټاک کې چې ځې که نه په سیټینګ کې په سیټینګ کې چې ځې هلته ریپورټ پرابلم دی یعنې چې خپل مشکل ټیک ټاک ته وایي چې څه مشکل لرئ بیا هلته ځې په انګلیسي کې ورته لیکې چې زما ایډي نه پوهېږم فریز دی واستوي بیا هلته ورته لیکې په انګلیسي کې چې زما ایډي فریز دی زما مثلا زه لایف راغلی یم یو چا سره که نه یا لونګین یو چا سره هغه څه خوړل د هغه د وجې ستا ایډي هم اوس ریپورټ شوی دی که نه بیا هغه ستا ایډي ګوري بیا بېرته د فریز درته باسي واو لونګین سره راغلی وم هغه نه پې راپورټ لګېدلی خو دوی ځلې پخه نه ختې د مخکې پې راغلی اوس که اوس یې انفالو کړم بیا به و چې زه یې ولې انفالو کړم دا وګوره بیا خو دوی سې هغه کوي که نه چیړ کوي بس دې وجې که دې ټوله فالووران په یاد دي پلار ټول انفالو کړه بېرته ټوله فالو کړه نه که نه ټول انفالو کوم ما انفالو نه کړي بیا بلانجه جوړه مننه پوه شوې خو ټولو ته ووایه یو پوسټ وکړه ورته زما ایډي ریپورټ دی زه ټول انفالو کوم بیا بېرته فالو کوم میسنج کوه ارمانه مننه زیباګل رانه لاړه نشي که نه سندل د زیباګل ده دعا پسې ګل ولې تhank you راځي ګل پوه شوې تو خلاصه ما درې ګفټ کول پوه شولې شیرینه وایم دوه دي که نه زیباګل هم ده هغه هم ده خو زه تا ته وایم یو پوسټ وکړه ورته زه یې پلار ټول انفالو کوم آیډي مې ریپورټ دی بیا بېرته فالو کوم ماړې ټیک باشي لرې کوی څه کوې وایي 68 قصه پې وکړه او دروغ وایي 68 قصه نه ده ټیپر سر قصه وکړه ورته ووایه دا غلطه خبره ده والله دا اوړکې ماله ډېره راځي ګلونه راولي ګلونه راوله چې ته غرق مې نه کړي سلام علیکم سلام ورغه اوبه خو مې راخستې وي خو که خلاصې کړي مې وایه که نه زړګه ستاسو بل کامنټ نه دی زه ټوله 68 لیکي دلته قرآن دی وه مننه پاته یې نه لګي پرېږده لیکي دي نو اوس دوی ته به زه څه ووایم 68 قصې مه اوره خدای دې ښه کړه اوس رانه ویډیوګانې جوړېږي په میلیونو کې ګرځي نو خو څه فساد دې کړی چې ټوله درپسې لګیا 68 نو 50 پیرې درته ما وویل چې قصه نه ده صحیح نه ده صحیح تا ما نو خو ولې ټوله دلته لیکي لیونی یې کړه څنګه لیکي دي که نه نو ته پکې څه کوې ته څه لا وایې ما ته مننه زه جاړم ولې جاړې بل کامنټ نشته بې له 68 دروغ وایي دروغ دغه مننه زړګه خندی اوس پوه شوې دا څوک دی مننه مننه 60 والا زړګا په کامنټ نه پوهېږم ډېره مننه ګیم دې وګاټو پنشمنټ وکړه پنشمنټ نه ټیپر سر وکړه وختي چې ما وګاټو هغه تا ویلي وو په 10,000 پنشمنټ نه کېږي وایي تر 10,000 چې نه نو خو به صحیح ده که نه بیا 10,000 له صبر کوه خبره واوره دغې شیرینۍ دغلته تا اوس هم داسې څوک دې بیا نه موتو ځان له پښتون مختون داسې بریتور څه شي
واده دپاره ته خو لاړې بوډۍ شولې والله په ښایست کې څه وایې خلکو څه نور غم یې ما څه د خلکو د ودونو غم یې زما په ښایست کې څه وایې ښایست د ښه ډېر دی خو بس وخت د باندې تېر دی د زوړ لرګي په شان رنګ دې ورک شه دا اوس تر تا ځوانه یم بیزو پیمان شیرینۍ وخت یې والی ته وایې وخت مې تېر دی وخت یې تېر دی ټماټرو سیزن دې تېر دی که دا ټماټر مخ حقیقت کې والله اوس زه دې ته رین یم چې تا د اوسه پورې دا خلک دا سړي قیمت شوي وو که په دوی سترګو باندې ړانده وو چې تی اوسه پورې واده کړي نه زما په زړه نه دی پیدا سوی څوک او چې زړه پسې ګرځه زړګه بیا به زړه د یو ورځې قبر ته هم کوزه کړي نه هر چا سره ژوند کول ښه نه دی تر څو چې ستا په خوښه نه یې ستا په خوښه دا مطلب دی چې د ټولو کوم پې زه چلوم چې بټوه مې راواله دا چل دی هغه چل دی ټولو کوم داسې سړی خو څه ووایم چې ملا وشي پښتانه وکړي غلط سوچ مزدور نه غواړم زما خبره واوره رښتیا منګل خو هم دغه دی هغه نغمه طلاقه کړې که نه منګل ته څه خیال دی ولې منګل نه پېژنې نو دواړه یو شی دی والله هغه هم ښه صحیح سړی دی نو پښتون دی صرف سندرغاړی دی نو تر تا دا اوس ځوان هم یم ښایسته هم یم نور څه کوې د ما نه چې ښایسته شوې د الله بنده والله لس ورځې مخ مه وینځه قسم چې تر تا دا اوس ښایسته یم تر تا ولې ته اوس ښایسته یې نور د څه کمی دی ما کې ډیپټي کومه ګاډه چلومه پیسې ګټمه هر څه کوم نور څه کوم زه یې نه کوم ته چې شاته ډیپټي کې Thank you, Razigullah. د ټیک ټاک کې ځان له جوګاړ ولګو ګورې که ټیک ټاک بند شو ګوره بیخي قیمت دی وبخښه ډېر زه لکه تا غوندې شپه ورځ لایف نه یم زه په هفتې کې یو دوه ځلې لایف راځم خدای دې ښه کړه زه صرف د ماښامې لایف 2-3 ګنټې راځم ته خو د ماښامې 2-3 ګنټې 2-3 ګنټې یم نه والله دا اوس په 9 بجې ناسته یم او لس نیمې شولې 2-3 ګنټې زه په ټول عمر کې لایف نه یم راغلی ډېر راسم 10 دقیقې یو ساعت بس هغه په هفتې کې یو ځل یا 2 ځلې هر شپه نه هره ورځ نه هلو هسې ګپ دسه لګوم مړې خفه کېږم وروستی تا وختي میک اپ نه و کړی تا چې رانه وینې هېرېږي ماشوم وینې هېرومه نه ما مخکې خپل نه زه نه خفه کېږم ګپ در سره لګوم او که نه داسې نه چې خفه شي او که نه بله ورځ دې توقع شی پوه شو هغه خو زما صاف خراب شو چې دومره سینډنګ درته اوس زما سکور لږ شو سینډنګ خو ما ته هر وخت کېږي خو زه راته وایم چې آی ډي خرابه ده اوس آی ډي ناسته ده بیخي ما ته اوس 1200 کسان ناستې دي 1200 کسان ما ته په ګیسټ کې ناست دي زما رښتیا نه جوړېږي نه جوړېږي لرې که مړې څه فکر وروستی خبره واوره شیرینۍ دغلته په دغه امریکې کې چې دا ښځې بوډۍ شي دوی دا سرونه ګنجي کوي که نه څوک وایي لنډې کې د یخته داسې لنډ کې ګنجي لنډې کې باندې نه ګنجي کوي دومره کې بس هماقسې تم که که نه ته هم بوډۍ به شي څه ځوانه تا دا ویډیو غومرې دی بوډا بیزو مننه زړکو ډېره مننه واو ګیم خو دې بیا وګټو جیک ته ته ولې پنشمنټ نه کوې پنشمنټ درته زه په 2000 وکړم دلته ما څه دومره خلک ناست دي باجکیانې دي یوټوب خو د ما نه ډک یوټیوب موټیب نه دی مهم ماته دا اوس سکور دی وګوره جیک سا پنشمنټ وکړه
د شړا فلټر ولګو د شړا فلټر ولګو او چیغې ورته مورې والې چغې والې څه خو رانه ورک نه دي لا فلحال ورېږه پنشمنټ سم وکړه پنشمنټ سم ونه کړې بیا خو لایف شړا فلټر مې درته ولګو که نه چیغې وه پخپله بدلېږي را بدلېږي خوله دې ولې داسې ځي ګوره ورته سمالی نوی فلټر را کړی ګوره اوس په جړا شوم که نه ګوره ورته خانده ما هغه چې وخانده بیا غاښونه درکوي نه خاندم ګوره ورته صبر څه ولګو زه نه لرم د ژړا فلټر زما له دوه راکړي که نه خدای دا غار که ده ګوره ورته بدلېږي را بدلېږي زه نه لرم د ژړا فلټر بس دی شیرینۍ زړګه زه اوده کېږم که نه بیا به انشاءالله سبا خیره سره دغه چې شی دا خو سپی دی خدای دې ښه که پوه شو صحیح ده ګپ شپ ولګوه خفه نه شې زړګه نه خواهش کوم د خدای په امان ښه شپه صحیح ده ډېره مننه الله به آباده لره ګپ لګوه ډېره مننه اسلام